د پکوړو والا کهانی د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس د پکوړو دکان کړی و. د ده دا پکوړې به خلکو ډېرې خوښولې او ډېرې ښې به خرڅېدې. هغه ځکه چې په دې کلي کې بل کوم د پکوړو دکان نه و. خو دا کس ډېر زیات لالچي هم و. ده دا غوښتل چې دې پکوړو نه د ورځ په ورځ کې مالداره شي او ښې ډېرې پیسې وګټي. ده به دغه پیسې راوړلې او بیا به کور ته راتللو او دا پیسې به یې خپلې ښځې ته ورکولې. میټا وګوره زما د دې نازک لاسونو کمال، څومره ښایسته پکوړې پخوم چې خلک یې فورا خوري او پیسې موږ ته راځي. او ښځې ستا خبره صحیح ده، خلک خو بلکل لیونیان شو موږ پکوړو پسې. میټې بیا خو د دې پکوړو ریټ ډبل کا، ټولې پکوړې په زیات قیمت باندې خرڅې کا. ښځې لږ ساړه خوره، په یو ځل باندې ځان مالدارې کېدو د وجې نه خپله خېټه ونه شکوې. میټې ته خو یارېږې ډېر زیات، پته نشته داسې کومه منحوسه ورځ وه چې ستا په شان تېرېدونکي کس سره زما واده کېدو. ښځې ډېر ټر مه کوه، زه به سبا نه دا په ډبل ریټ باندې خرڅوم. بیا په بله ورځ باندې میټا په خپل دکان کې د پکوړو قیمت زیات کی. نو په دې ټیم کې یو کسټمر دته راشي او دې باندې سلام واچوي. السلام علیکم رور جانه څنګه یې ته؟ وعلیکم السلام زه ښه یم. وروره لږ شانتې د خپل لاس دې کنټرول کې که، ته چې د کمې پکوړې اوچتوي او خورې دا هر څه زه ګورم چې په سترګو مې پټۍ نه دي تړلې. رور جانه د پکوړو ذایقه مې چې کوله چې ښې ولګي نو به علم که نه. ذایقه د یو پکوړې نه هم معلومیږي، دا چې ته چلکۍ سره خپله خېټه ډکوي که نه دا ماته هر څه پته ده. دی دلته خبرې کوي چې په دې وخت کې یو بوډۍ ښځه او دلته راشي. بچې ډېره زیاته وږې شوی یم، د خدای دپاره لږې پکوړې را باندې وخوره. مورجانې په 300 روپۍ پاو ده، ته څونه پکوړې غواړې چې درې کړم؟ بچې زه خو ډېره زیاته غریبه یم، ما سره دونه پیسې چېرته دی، د خدای په نوم یې را باندې وخوره. مورجانې ما چې کوم لنګرخانه خو نه ده کولاو کړې چې تاسو فقیرانو له به داسې د خدای په نوم باندې پکوړې درکوم. ځه زما مورجانې دلته نه روکه شه، ما ته مه ودرېږه. بچې ته خو ډېر زیات بدتمیزه یې، ته خو بلکل د چا مدد نه کوې. واو مورجانې زه د هیچا مدد نه کوم، زه بس اوس دلته نه روکېږه شه به ځه. دا خبرې چې واورې نو دغه بوډۍ ښځه میټا ته ډېره زیاته بددعا ورکړي او بیا دلته نه لاړه شي. د میټا چې کله نظر په دې کس باندې پرېوځي نو نیمې نه زیاتې پکوړې خوړلې وي. رور جانه ته خو ډېر زیات بدتمیزه انسان یې، دا نه چې د ښځې له به دې لږ شانتې پکوړې ورکړې وی نو ته ډېر زیات کنجوس وختې، ته خو ډېر بدتمیزه یې. بوډۍ ښځې ته به زه بیا وروسته پکوړې ورکوم، اول چې تا زما نیمې پکوړې خوړلې د هغې 2000 روپۍ راکړه. رور جانه د یو پکوړې د څکلو 2000 روپۍ، ستا مغزه خو نه دي خراب شوی؟ دا کس په خبرو کې د میټا ټولې پکوړې وخوري. میټا چې دې ته وګوري نو حیران ځان سره پاتې شي. رورجانه تا زما د 50,000 روپو پکوړې وخوړلې، ما ته 50,000 روپۍ راکړه اوس. لږ په تمیز کې خبرې کوه، یو خو دونه زیاتې مرچکو ولا پکوړې پخوي چې دونه ترخې وي او بل طرف ته دونه زیاتې پیسې یالې او دومره بدتمیزه هم یې. زه اوس ورځم ستا شکایت کوم، پولیس ته رپورټ ورکوم، زه راځم. دا کس دا ووایي دلته نه روان شي او میټا حق حیران ځان سره پاتې شي. دې نه وروسته دکه خلیف پتنوس روان کړي او د کور طرف ته روان شي. چې کله کور ته ورسیږي نو ښځه دته ووایي راځه زما د زړه ټوټې نن دې په زیات قیمت باندې پکوړې خرڅې کړې دي که نه، ټولې پیسې راوړه ما ته لاس کې کېږده. ښځې زه به تاله خاورې پیسې درکم. بیا میټا ښځې ته دا ټولې خبرې وکړي. میټې دا څه وایې، خو نیولی به دې هغه کس تا څنګه پرېښودو؟ ښځې ما خو څه د هغه لاس نه ونیولی، هغه مخکې نه ما نه هلته نه وتښتېدو. میټې نن خو ته خالي لاس راغلی، خو یو خبره په یاد ساته که بیا داسې کار وشو نو د پکوړو په ځای به تا په تیلو کې وسوځوم. سمه ده ښځې بیا به داسې کار نه کوم. بیا میټا په بله ورځ باندې دکان کې پکوړې ولګوي. پکوړې تازه پکوړې د 12 مسالو نه تیارې پکوړې. څوک چې یو ځل دا تازه پکوړې وخوري بیا به همیشه دپاره راځي زمونږ دکان ته. والی تازه خوږه پکوړې. دی دکه وزونه کوي چې په دې وخت کې یو کسټمر دلته راشي. السلام علیکم رور جانه څنګه یې ته؟
وعلیکم السلام زه ښه یم لاس ته یې وروسته کوه په خوله باندې خبرې کوه پوه شولې په دې ارور جانه زه پوهېږم چې ستا د خرڅولو موډ نه د پیکوړو ته پوهېږې نه چې زه څوک یم څوک یې ته رور جانه چې پته درته ولګي که نه پرتوګ به دې وځي اوس وایه زموږ ببي ښه ده ای رور جانه ستا ببي بالکل ښه ده اوس ووایه ته څوک یې درته وایم ستا کور هغه یو ده که بدل دې کړی ده او کور مغه ده چې بدل یې کوم نو چېرته لاړ شم او تا چې کم کس نه غوښه اخسته هغې سره د پیسو څه مسله وه ستا رور جانه ما د هغې ټولې پیسې ورکړې دي اوس هیڅ مسله نشته اوس ته ووایه چې ته څوک یې او رور جانه درته وایم ما اورېدلي وو چې ستا د بجلي میټر یې کټ کړی و هغه دوباره ولګېدو که نه دا کس په خبرو کې د ټولې پیکوړې وخوري ای رور جانه زما کم یو میټر نه ده کټ شوی زما پلاره ما ته ووایه چې ته څوک یې ارور جانه زه یو بیمار یم د 3 ورځو نه زه په 140 کې زما تبه چلیږي او د 3 ورځو نه مې څه نه دي خوړلې نه نو ته څنګه بیمار یې چې 5 منټو کې د 50,000 روپو پیکوړې وخوړلې 50,000 روپۍ راکړه اوس 50,000 روپۍ خو ما سره نشته اوس به الټۍ وکړم ستا ټولې پیکوړې به بار راوباسم بیا دا کس هم دلته نه لاړ شي او میټا ډېر زیات په خفګان کې خلی پتنوس واپس کور ته راشي مټې سره وباسه ټولې پیسې راکړه ای ښځې زه لوټ شوم زه خو برباد شوالم بیا میټا ښځې ته ټولې خبرې وکړي مټې ما خو درته ویلي وو که نه که بیا داسې وشو نو خیر دی نشته اوس دې سر ښکته که خپل بیکګراونډ دې اوچت که نن به دې په ډانډو باندې د که بیکګراونډ غټومه ای ښځې نن ما ته خیري موکه راکړه سبا به درته ښې ډېرې پیسې وګټم سمه ده میټا خو دا در سره خیري موکه ده وګوره بیا میټا په بله ورځ دوکان کې پیکوړې ولګوي په دې وخت کې بیټو دته راشي ای رور جانه پیکوړې څنګه خرڅوې رور جانه په 300 روپۍ پاو خرڅومه پیکوړې ای رور جانه دلته نږدې یو کور جوړیږي هلته ډېر زیات مزدوران دي ورشه هغې سره خبره وکړه او دا پیکوړې ورباندې خرڅ یې که ای رور جانه ستا خبره ټیک ده ښه 300 روپۍ نه به 1 روپۍ هم کمه نه وي ای رور جانه زه خو ستا د پیدې خبره کوم هغې ته ورشه هغې سره په 600 روپۍ خبره وکړه داسې به درته ښه منافع میلاو شي چې دا خبره واوري میټا خوشحال شي او ځان سره سوچ کوي وا یار څه خبره ده داسې ښکاري چې نن به زما ټول نقصان پوره کیږي رور جانه ورشه هغې ته رور جان آی لو یو زه اوس ورځم هغې ته بیا میټا دلته نه روان شي د مزدورو طرف ته ورشي او بیټو دکه پیکوړې اوچتې کې دلته نه لاړ شي میټا چې کله دلته ورسیږي چې وګوري نو دلته هیڅ قسمه کور نه جوړیږي دلته خو یو مزدور هم نشته آی خدایا زما پیکوړې چې کله میټا واپس راشي نو د پیکوړې ټولې بیټو وړې وي او میټا ډېر زیات په خفګان کې واپس کور ته راشي هی میټې زما پیسې ماته په لاس کې کېده ای ښځې دونه تادی ولې ده اول خو ډانډه راوړه ته بیا نصیبه کینچي ډانډه راوړي میټې پیسې چېرته دي ای ښځې پیسې خو نشته خو بیکګراونډ درته حاضر ده ولګوه ډانډې چې څونه دې زړه غواړي بیا نصیبه کینچي د ده ښه دلایي وکړي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مونږ ته کومنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه